د نن خلکو په دې کې هغه چې کم تر کم ماشوم چې کم دی هغه چې شهید شوی دی هغه د 6 میاشتو دی. د دوی د طرف سنیان شهیدان شوي وو، په هغې کې زنانه او ماشومان ورکې وو، او نن د موږ خلکو دوی وویشتل. په دوی کې تر ټولو ماشوم د 6 میاشتو دی. دا چې کله د الله پاک ته چې ودرېږي دا به څه ورته وایي چې زه چا ویشتی یم؟ تاسې به د دې ماشوم څنګه جواب ورکوئ؟ تاسې به په کومو سترګو باندې د دې ماشوم د قیامت په ورځ د دې ماشوم مخې ته ودرېږئ؟ تاسې به په کومو سترګو د الله اکبر غږونه کړي وي؟ تاسې به په کومو سترګو باندې تاسې څنګه انسانان یئ؟ کوم فکر به مو کړی وي چې تاسې راوتلي او دغه به مو ویشتي وي؟ آیا غیرت د زنانو سره کیږي؟ آیا غیرت د ماشومانو سره کیږي؟ زه په خپل قام باندې له سره تیر یم، زه پر خپل مذهب باندې کلک ولاړ یم، خو نه، موږ د جنګ په حق کې نه یو، موږ د ماشومانو وژل کېدلو په حق کې نه یو، موږ د زنانو د ویشتلو په حق کې نه یو، موږ د بېګناه خلکو ویشتلو په حق کې نه یو. د خدای خاطر وکئ، د قرآن شریف خاطر وکئ. تاسې په کوم مذهب کې موږ ته وښیئ چې په کوم مذهب کې د ماشومانو ویشتل چې کوم دی هغه جایز دي؟ هغه که دوی کوي که موږ یې کوو، په کوم مذهب کې جایز دي؟ که چېرته تاسو ته چا په قرآن کې ویلي دي نو دا قرآن درویژغونی ده. که چېرته تاسو ته چا ویلي وي چې دا د الله حکم ده، دا د الله حکم درویژغونی ده. که چېرته تاسو ته ویلي وي چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دی، دا احادیث درویژغونی ده. که چېرته تاسو ته ویلي وي چې دا د صحابه کرامو لار ده، دا لار درویژغونه ده. نشته دی په یو مذهب کې هم د ماشومانو وژل کېدل، نشته دی په یو کتاب کې هم د زنانو وویشتل. دا ماشومان دي، دا فرشتې دي، ملایکې دي. دا به د قیامت په ورځ باندې د خدای در ته ودرېږي، خدای ته به وایي چې خدایه د الله اکبر غږونه کېدل او موږ باندې خلکو اټیک کولو. د قرآن شریف ته وګورئ، رسول الله خاطر وکئ، د پیغمبر خاطر وکئ، د خدای خاطر وکئ چې پرېږدئ له دې جنګونو تېر شئ. ګټه چاته روانه ده؟ د دې ګټه څوک اخلي او جنازې څوک پورته کوي؟ د دې جنګونو ګټه څوک اخلي، جنازې څوک پورته کوي؟ ولې پورته کو جنازې؟ ولې په نه خبره باندې جنګونه دي؟ ولې په نه کیسه باندې جنګونه دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي وشوله، د قرآن ګستاخي وشوه، د خدای تعالی ګستاخي وشوله، د صحابه کرامو ګستاخي وشوله. څوک یې کوي؟ فقط 2-3 فرده دي چې هغه یې کوي. او د دوی له طرفه هغه شرپسند چې دوی د امن بغارې وهي او دلته کې جنګونه کوي. ولې وژنه یو بل؟ که د موږ له طرفه مشران دیم چې جنګ غواړي په دوی د لعنت شي، که د دوی له طرفه مشران دیم جنګ غواړي په دوی د لعنت شي. ولې موږ د دوی په مذهب باندې ولګېږو؟ ولې د دوی د موږ په مذهب باندې ولګېږي؟ د دې ماشوم د شهید کېدلو به څوک ذمهوار دی؟ آیا د دوی کمیټې ذمهواره ده که دا چا ویشتي دي؟ دا خلک ذمهوار دي. دا چا ویشتي دي؟ دا خلک له کومه راغلل؟ ولې وویشتل؟ زه کافر یم، زه ملحد یم، زه د اوس سړی یم، زه په قام باندې تیر شوی یم. ولې؟ چې ما دلته کې د جنګ د خلاف خبره کړې ده، ما دلته کې ویلي دي چې جنګ مه کوئ. سبا د دې په بدل کې که د سنیانو همدغسې خلک وویشتله کېدل، د دې ذمهوار څوک دی؟ آیا دا جنګ به تر قیامته پورې غلی شي؟ نه غلی کېږي. موږ به تاسې ته قرآن راواخلو چې د هغې خاطر وکئ. موږ به تاسې ته مکې ته لاړ شو، مدینې ته به لاړ شو چې د دې خاطر وکئ. تاسو خپل مذهب ونیسئ، تاسو خپله خاوره ونیسئ، دوی د خپل مذهب ونیسي، دوی د خپله خاوره ونیسي، دوی د پر موږ مذهب باندې نه لګېږي، موږ به د دوی په مذهب باندې نه لګېږو. دا د موږ ملکان چې کوم دي دا تاسې خرڅوي، خرڅ کړي یئ. په قرآن شریف مې د قسم وي قدم د خلک بیا تاسې په هغه وخت کې وکتل لکه څنګه د اپریشن په وخت کې چې دوی ته به هلیکاپټرې راغلې، په هلیکاپټرو کې به اسلام آباد ته لاړل. د موږ چې کوم غریب خلک به هغه غریبانان خلک به په ورونو کې سول، هغه غریبانان خلک به په تبرګۍ باندې وهله کېدل، هغه غریبانان خلک به په هسپتالونو کې الالیدل، هغه غریبانان خلک به په سکولونو کې الالیدل، هغه غریبانان خلک به په مسجدونو کې الالیدل. دا جنگ د ډالرو جنگ ده. که چېرته امن غواړئ خدای دې امن په دې خاوره باندې راولي، که بیا امن نه غواړئ خدای پاک دې له اسمانه پر تاسې باندې هغه عذاب نازل کړي چې ټول ورک شئ، چې یو هم در کې پاتې نه شي.
د دې ماشوم ازار دې په ټولو پسې ورپسې وي، د هغې سنیانو ماشومانو ازار دې په ټولو پسې وي، هم په دې سنیانو پسې چې جنګ غواړي، هم په هغه شیګانو پسې چې جنگ غواړي. پر تاسې ټولو دې لعنت وي، په تاسې د خدای قهر نازل شي، په تاسې باندې د خدای تعالی قهر نازل شي. رب ذوالجلال مې په قبرونو کې ځای پیدا ما کا، خدای مې له قبرونو راوباسه، خدای مې قبرونه د اور درته جوړ کا. د تاسې د لاسه په میلیونونو خلک چې کوم دی هغه په ورونو کې ولاړ دي، د تاسې د لاسه خلک له خپلو کورونو کډوال شه، د تاسې د لاسه قدرمنې پتمنې پښتنې خویندې اوس په بازارونو کې خیرونه غواړي، د تاسې بې غیرته خلکو د لاسه د پښتنو خاوره تباه و برباده شوله. رب ذوالجلال مو دغسې په قهر باندې اخته کا چې د لوط علیه السلام قوم چې کوم دی هغه له تاسې هیر شي، د نوح قوم له تاسې هیر شي، د نورو سختو عذابونو چې پرې راغلي دي هغه له تاسې هیر شي، چې هر څوک جنګ غواړي بې ځایه جنګ کوي، که د موږ خلک دي که د دوی خلک دي. رب ذوالجلال مو نصف و نابود کا.